أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دویمه سپاره آیت نمبر 213 الله سبحانه وتعالى فرمای كان الناس خلق أمة واحدة په یو دین باندې یعنی ټول موحدین د یو الله منونکیو فبعث الله النبيين پس راولېږل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکون کې و منذرین او يرون کې د الله د عذاب نه وانزل او نازل کړلو الله تعالی ما هم الكتاب دا غوي سره کتابونه بالحق په حق سره ليحكم د لپاره چې فیصله وکړي بین الناس د خلکو منځ کې فيما پاس کې اختلاف فيه چې کوم خبرو کې غوي اختلاف کوو وما اختلف فيه وغي اختلاف نو کړي پاغه کې الا الذين مگر ها کسانو اوتوه چې ته کتاب ورکړې شی یعنی سره د علم او په کې اختلاف کو من بعد رست دا غنما جاءتهم البينات چې راغلاغي تواضح دلایل بغیم بینهم د وجه د زد او د پختو د وجنا په خپل منځ کې فهد الله الذين امنوا پس هدایت وکړل الله تعالی کسانو ته چې ایمان والو لما اختلف فيه من الحق پاس کې چې کوم اختلاف کړو حق خبره طرف ته هدایت وتو کو باذنه په خپل حکم سره په خپل اجازه سره والله الله يهدي هدایت کوي من یشاء چاله چې غواړي لا صراط مستقیم نه غلارتا صراط لارې طریقې مستقیم نه غي طریقې ام حسبتم آیات سو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه دا چې جنت ته داخل شي په اسانه سره ولما یاتکم حالدار چې لانه دی راغلی تاسو ته مثل الذين مثال ده کسانو خلو من قبلكم چې تیر شي دي تاسو نه وړاندې مستهم البأساء راغلی پاغي باندې تنگسیاګانې والضراء او تکلیفونه وزلزلوا او دی خوځول شي او جړه کول شي حتی یقول الرسول تر دې چې ویلو رسول والذین آمنوا ما هو او کسان چې دا غسر ملګریو متا نصر الله کله به مدد د الله تعالی یعنی د الله مدد به کله راځي الا خبردار ان نصر الله بشک مدد د الله چې دی قریب نږدې دی یسالونک پیغمبر دوی تپوس کی تا نه ماذا ينفقون چې څه خرج کو یسالونک دوی تا نه تپوس کی پیغمبره ماذا ينفقون چې څه خرج کو مونږه د الله په لار کې قل ورته فرمای پیغمبره ما انفقتم من خير اس چې خرج کوي تاسو سمالو نو فلیل والدین پس مور او پلار دغه د ټول نه سیوا حقدار دي د ټول نه مخ کې ولقربین او پرشتہ دارانو باندې ولیتام او په یتیمانو باندې والمساکین او په مسکینانو باندې وابن السبیل او په مسافر باندې یعنی هغه زیات حقدار دي مور او پلار رشداران یتیمانان مسکینان او مسافرو وما تفعلوا من خير چې تاسو د خیر کار کوي د نیکی فإن الله بس بشک الله تعالی به علیم باغی باندې پوه دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سو باندې جهاد او هو کرہ لکم او هغه تاسو ته مشکل ښکاریږي ګران ښکاریږي او بد دت لګي وعسى او ممکنه ده ان تکرهوا شیئا چې شی تاسو بد غنئ او هو خیر لکم او هغه غوړه تاسو لپاره واسا نزدې ده ان تحبوا شيئا چې څه شی تاسو خوښوئ او هو شر لكم او حال دار چې هغه تاسو لپاره بدوي والله يعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ صدق الله مولانا العظیم